د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه لاندو مهمو خبرونو ته. نړیوال بانک افغانستان سره 50.5 میلیونه ډالر نور مرسته هم وکړه. نړیوال بانک د افغانستان د کرنې او خوړو خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره 50.5 میلیونه ډالر نور مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایان د اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک د خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې فعالیتونه مثبت وارزول او مرسته اضافه کړه. د نوموړي په خبره له دې رقم به 20 میلیونه ډالر د کابل، هرات، بغلان او کندهار په ولایتونو کې د 4 سیلوګانو په جوړولو او بیا رغونې ولګول شي. رستمي زیاتوي پاتې 10.5 میلیونه ډالر به په 14 ولایتونو کې د اوبو لګولو شبکو په بیا رغونه، د اصلاح شویو تخمونو په ویش، د صفر انرژۍ سړو خونو جوړولو او د متراکمو بڼونو د رغولو په برخه کې لګول کیږي. د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2018 میلادي کال په سپټمبر میاشت کې پیل شوه چې بودیجه یې په ګډه د افغانستان دولت او نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. بل ورته د رادار دستګاه د وسایلو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسیده. د افغانستان د ملکي هوایي چلندي دروي د رادار دستګاه د وسایلو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسیده. د غیدرې په اعلامیه کې ویل د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 12 میلیونه یورو ته رسیږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی دی. د ملکي هوایي چلندي دروي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 12 سیمو کې لګول کیږي چې هم به د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم د افغانستان د فضا د اغیزناکې څارنې زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضا کنټرول به اوس له 0.15 فوټو ته لوړ شي. چین افغانستان ته د کرونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین ورکوي. چین وايي د کرونا 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د ژمنه پرون جمعه د چنګاښ 15مه د افغانستان له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کرونا واکسین ورکړل شوی دی. او کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون ټاکل شوی چې نن شنبه په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو 2 ورځنی نندارتون پرانیستل شي. د لاسي صنایعو دغه نندارتون مسؤلې مرضیه حافظي نن ازادي راډیو ته ویل چې دا نندارتون د افغان ښځو له کار او د افغانستان له محصولاتو د ملاتړ په هدف جوړیږي. لیدونکو دا تر دې مهاله لاندو مهم خبرونه چې مو اوریدل، تر بیا ښې چارې لوی علامه ملشه.